بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. نن څه اهم پوینټ هم دی چې د ایجوکیشن په حواله سره د تعلیمي لړکې چې کوم دغه سلسله روانه ده د افغانانو په حواله سره هغه کې هم د خیبر پښتونخوا نه چې څومره افغانانو ډیټا راغلي ده وفاق سره جمع شوي ده یا اوس هم کمپلیټ نه ده، اوس هم پکې خبرې شته او تر اوسه پورې چې کوم واپس کړي شوي دي په هغه کې څومره ماشومان تعلیم نه ماشومانې محروم شوي دي. دا یو ریپورټ راغلی دی مخې ته، هغه باندې تاسو سره تفصیلي مخې ته کوم او نړیوالې ادارې اوس په دې لړ کې څه کوي. په دغه کې به زه تاسو ته شمیرې هم ښیم چې کوم شمیرو باندې تاسو رابطې کولی شئ او هغې رابطو باندې بقاعده توګه تاسو دغې وټساپ نمبر هم شته چې هغه باندې وټساپ باندې هغه کولی شي. هغه ته به زه ولیکم وټساپ ته شمیره دی همدغسې نور ټلیفونو کوم شمیرې نمبرې دي چې هغه باندې تاسو شکایت کولی شئ چې کوم چاته پرابلم وي چې کوم دغه دلته کې دغه ډیلیګیشن نه پس دغه دواړو حکومتونو ترمنځ هغه شی و چې بیا حکومت بقاعده هغه وکړو چې په څه قسمه شکایت وي موږ به فوري ازاله کوو. راځم خو دې وخت کې خیبر پښتونخوا چې کوم اسکولونو کې ډیټا راغلي دا محکمه تعلیم نه 3 لکه نه زیات افغانان زنانه او هغه چې کوم دي دواړه میل فیمیل دواړه چې کوم دي زیر تعلیم رجسټر دي 3 لکه نه سیوا او دی وخت کې صوبایي چې کوم حکومت لخوا کوټه منظور شوي وي یو مخصوص د سیستونه ورکول کیږي په هغه کې کالج او یونیورسټیانو کې چې کوم رجسټر دي هغه 280 دي او دینه علاوه په دغه یونیورسټیانو کې کوم میډیکل سټوډنټس دي زنانه هم دي مردانه هم شامل دي. دا په خیبر پښتونخوا کې کومه ډیټا راغلي ده او مزید هم دغه د محکمې ذرایع تر مخې ویل شوي چې هغې تر اوسه پورې په دې کار نه و کړی چې څومره دي څومره نه دي، خو هغې اوس هم لګیا دي، مزید هم زیاتېدی شي، دي نه هم زیات سوا ښودلی کېږي. اوس مسله څه ده دې وخت کې ذرایع تر مخې چې هغې دغه خبره کوي محکمې ذرایع تر مخې چې اوس د داخلو سیستم روان ده. تاسو ته به ښه پته وي چې نوی تعلیمي کال روان دی چې په دغه کې ماشومان هم داخليږي، نورو داخلو روان دي، خو صوبایي حکومت که یو طرف ته وایي چې موږ زور زبردستي باندې د افغانان نو باسو، نو بل طرف ته دغه محکمه ګیله لري چې اوس موږ پریشانه یو چې اوس دغو تا نو کسانو ته ماشومانو ته هغه ته داخله ورکو نه کو ور څه پالیسي ده او چې کم موږ سره رجسټر دي دغه باندې هم موږ نه پوه چې مخکې کومې بل کلاس ته داخلي وي کالج یونیورسټۍ کې وي په دغه باندې محکمه او صوبایي حکومت پالیسي خاموشي وجې نه ډېر پریشانه دی. بل طرف ته چې کوم افغان وګړي دي په خیبر پښتونخوا کې هم هغې هم سخت پریشانۍ سره ذهني ټینشن سره زنانه خاص کر ډېر زیات پریشانیو سره مخ شوي اوسه پورې کوم واپس کړي شوي دي. ګوره نړیوالې ادارې هم لګیا دي هلته کار کوي، خو هغه باوجود هغه ډیټا چې کومه تر اوسه پورې کې لږ شوي ده هغه کې 40,000 لکه پرایمري لیول لاندې لیول 5 کلاس لیول خبره کوم 40,000 ماشومانې چې کوم دلته کې به مختلف یا دویم کلاس دریم کلاس کې وي هغه واپس کسانو کې شامل دي چې هغه هم د تعلیم محرومۍ به اوس وایي چې ښکار شي 40,000 ماشومان. دغه څومره ډېر زیات لکه افسوس خبره هم ده چې په دغه صورتحال کې که یو طرف ته د حکومت پالیسي هغه ده، خو بل طرف ته نړیوالې ادارې باندې هم غږ ده چې تش د بیان مې نه کېږي چې دا پالیسي غلطه ده، تش په دې مې نه کېږي. نړیوالې ادارې په دې حوالې سره ولې عملي کار نه کوي؟ ولې نړیوالې ادارو تعلیمي نظام هم شته او که هغه چیرې کینی سټیټ په سطح باندې نو هغې یو اګریمنټ هم ساین کولی شي چې هغه په دو ته تعلیم یا معیار یا نور وکړی شي. په بل خبر ته چې راځو هغه د انډیا حوالې سره چې دې وخت کې انډیا میډیا وګوري یا انډیا هغه وګوري نو هغه بس داسې ښکاري چې نن اټې کوي په پاکستان، سبا پاټې کوي پاکستان. پاکستان کې خو دغه شان د دهشتګردۍ هر وخت روانې دي او بیا پکې انډیا ملوث کېدو هغه کسان نیول آیل سطح پورې هغه جاسوسان نیول هغه باوجود دغه شانتي پاکستان هغه نه دی ښودلی. دو خو لا اوس یو څیز ولیده یقینا چې پیښه دهشتګردۍ چې هر چېرته کېږي هغه موږ مزاحمت کوو او خفګان اظهار کوو، خو په دغه چې کومه پیښه راغله مقبوضه کشمیر پهلګام علاقه ده چې کوم سیلګري علاقه ده هلته کې غیر ملکي سیلګرانو سره دا ظلم شوی دی
الته کې ورغلي دي د شوي دا 22 پورې اوسه پورې تعداد ښیي چې دا پکې مړه شوي دي خو دغه د انډیا چې کوم اوس شور دی یا انډیا کې کم اوس غوسه ده هغه ټول نازله په پاکستان اوس وباسي او ډېر خبرونه ډېر هغه داسې راځي حالانکې پاکستان د دې خبرې مزاحمت کړی دی او هغه هم کړي دا چې تردید هم کړی دی خو بهرحال بیا هم څه کېږي هغه په پاکستان نړۍ لکه پاکستان کې خو باقاعده ثبوتونه ورته پیش کړي شوي دي نو دغه صورتحال هم اوس نړۍ کې کوي طرف ته موږ افغانستان سره دغه طرف ته کیسه روانه ده د افغانستان کیسه خو خیر زموږ هر وخت هغه وي او ډېر نږدې یو ډېر لرې خبرې هم شي خو بهرحال بیا هم دې نه خلاصې نشته خو د انډیا سره نږدې دواړه ګاونډي سره بیا دغه تاوتریخوالی اوس پته به لګي چې مخکې په دې باندې سچویشن څه جوړیږي همدې پورې دغه ولاګو انشاءالله نوې خبرونو سره بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم او تاسو نه خواست چې ویډیو شیر کول یا لایک او سبسکرایب یې چا نه وي کړی هغو نه خواست دې چې سبسکرایب کړي مننه خوشحاله آباد اوسئ